سلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د رشید خان مینوالو ته یو ډېر زبردست خبر ورکړم چې نن یو ځل بیا په بګ بیش لیګ کې ډېر خطرناکه بالینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده، او بل طرف ته به زه تاسو ته دغه نور احمد په هکله باندې یو خبر درکړم چې نن هغه څنګه بالینګ په بګ بیش لیګ کې ترسره کړ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، خو که تاسو په رشید خان باندې خوشحاله سوي یاستئ دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ. نو اول خو به زه تاسو ته وایم چې نن په بګ بیش لیګ کې دوه لوبې ترسره سولې. دغه اولنۍ لوبه چې سهار ټایم کې شروع سوله د نور احمد او محمد نبي ټیم میلبرن رینیګیټس په نوم باندې چې کوم ټیم ده هغوی خپله لوبه ترسره کړله. دغه لوبه خو دوی بایللې ده او په ډېرو زیاتو رنزو باندې بایللې ده. په 90 رنزو باندې د محمد نبي د ټیم دغه لوبه بایللې ده، خو نن لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې نبي د ټیم ته 180 رنزه ټارګټ هغه بل ټیم ورکړی و. دغه بالینګ که موږ وګورو په محمد نبي بیا په 2 اورو کې کوم لوبغاړی نه ده آوټ کړی، خو 18 رنزونه یې ورکړي، یعنې ډېر زیات رنزونه یې ورکړي. خو بل طرف ته نور احمد هم بیا نن دومره مزه نه وله، یعنې 3 اوړه یې کړي دي، 14 رنز یې ورکړي چې ډېر زیات رنزونه یې ونه اخیستلي دي. خو همدغسې نور احمد بیا یو لوبغاړی هم آوټ کړی ده. دغه خو د دوی بالینګ څخه بیټینګ کې به زه تاسو ته وایم چې نبي صرف 15 رنزه کړي دي په 9 بالو باندې، او د دوی ټول ټیم په 12 اورو کې دوباره 9 اتیا رنز یې کړي، او ټول ټیم همدغسې آوټ سوی ده. نو هغه بل ټیمونه ډېر په اسانۍ سره دغه لوبه ګټلې ده. او دغه بله لوبه به زه تاسو ته وایم چې د رشید خان دوی ټیم دغه لوبه ترسره سوله، خو زه به تاسو ته وایم رشید خان دوی هم دغه لوبه خو بایلله ده، خو په نن لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې رشید خان ډېر زبردسته بالینګ خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده. په دغه لوبه کې د رشید خان دوی ټیم اول بیټینګ ترسره کړ، 151 رنزه ټارګټ یې دغه بل ټیم ته ورکړ. ما تاسو ته مخکې نه ویلي ول چې د دوی بیټسمینان یعنې دوی نسي کولی، دوی باید 180 190 یا 170 پورې ټارګټ خو باید دغه بل ټیم ته ورکړي، ځکه رشید خان ته نه په رشید خان باندې هر یوه لوبه نه ګټل کېږي. رشید خان نن وګوره نن بیا ورته ډېر ښه بالینګ ورته ترسره کړ، یعنې په 4 اورو کې رشید خان صرف 18 رنزه ورکړي دي، او د مقابل دغه 3 لوبغاړي چې کوم آوټ سوي دي دغه ټول د رشید خان له طرف نه آوټ سوي ول. په دغه کې خو دغه بل ټیم ته 151 رنزه ټارګټ ورکړی، دوی بیا په 18 اورو کې دغه ټارګټ پوره کړ. صرف 3 لوبغاړي آوټ سول او 3 واړه د رشید خان له خوا نه آوټ سوي دي. نو همدغسې په 2 وکټو باندې دغه بل ټیم دغه لوبه وګټله. خو ښه خبره دا ده چې رشید خان ډېر زبردسته بالینګ ترسره کړي، هغه تېرو لوبو کې هم ډېر ښه بالینګ یې خپل ټیم لپاره ترسره کړ، او نن یو ځل بیا 4 اورو کې صرف 18 رنزه ورکړي دي، او همدغسې 3 لوبغاړي یې موټ آوټ کړي. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ.